سلامونه، ستړي مشئ. د نن شپې ساټکي مو په کابل کې د امریکا د قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په اړه د راپورونو ردول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت آمو ته وویل چې په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او کابل کې د قونسلګرۍ د پرانیستلو پلان نه لري. مونږ همدارس له طالبانو غواړو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د خپلو خلکو د بیان د ازادۍ له ځپلو ډډه وکړي. هیواد ته د څه د پاسه 15,000 کډوالو راستنېدل. ملګري ملتونه وایي د نیول کېدو ویره، د اوسېدو ځای کې د اسانتیاو نشتوالی او په پاکستان کې کور په کرایه نه ورکولو له د هیواده د کډوالو د راستنېدو لاملونه دي. کراچۍ ته تللی وو، په دغه زور باندې راوتلي یو ځای نه تر اوسه هورې بندې دی. یو څه کوچنیانو کډه لا تر اوسه هورې ده چې په هغه ته معطل دي. دغه نور بیا څه دی راغلي دا دلته 15-16 کورنۍ سربراهو بچه سره په دغه یوه ځای کې دلته سره شغال. د تقاعد پیسو ترلاسه کولو لپاره نږدې 3 کاله انتظار. د طالبانو بیان وایي د تقاعد شویو کسانو بودیجه ساتل شوې او د طالبانو د مشر له حکم وروسته به متقاعدینو ته ورکړل شي. تقاعدی داره معاش تقاعدی میدیم ما که معاش تقاعدی برای ما بده، دولت برای ما میگه که بودجه نیه. موضوعات حسابش معاش متقاعدی دریافت نکردم، 13 نفر اعضای قبیله باشه و بسیار مشکلات اقتصادی مواجه میباشه. او د غزه روغتونونه د سقوط په درشل کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دی چې په غزه کې د 80,000 امیدوارو میرمنو ژوند له خطر سره مخامخ دی. موږ له شمال څخه هغه پوستې ته چې له سویل څخه د تیریدو لپاره جوړه شوې وه پیاده روان شو. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حسیبه ټکپاله. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو خبرپاڼه کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د پوښښ له امله نیولو ته غبرګون ښودلی او د ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه یې کړې. د دې سازمان کارپوهانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا د خوښې وړ پوښښ د نه مراعاتولو په پلمه د زیات شمېر ښځو او نجونو د خپل سرې نیولو او ناوړه چلند راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه خبرپاڼه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر ازادۍ محدودیتونه بند کړي او هغه ښځې چې بندیانې دي سمدستي خوشي کړي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ لومړی د کابل په لویدیځ کې په داسې سیمه کې پیل شوه چې ډیری هزارهګان پکې اوسیږي، خو ډیر ژر د ښار نورو برخو په ځانګړې توګه د تاجک میشتو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په ګډون نورو ولایتونو ته هم وغځېده. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا ښځې په عامه ځایونو، بازارونو او مدرسو کې نیول شوي دي. دغه کارپوهان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي خبریال په ګډون وایي د راپورونو پر بنسټ ښځې او نجونې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې په حوزو ساتل کېدې. د ورځې یوازې یوه وخت ډوډۍ یې ترلاسه کړې او یو شمېر یې له فزیکي تاوتریخوالي او ګواښونو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د قونسلګرۍ د بیرته پرانیستلو راپورونه رد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت آمو ټلویزیون ته په یو پیغام کې د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان ته د امریکایي ډیپلوماټانو د ستنېدو په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل او په دې پیغام کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او نه هم کابل ته د ستنېدو کوم پلان لري. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې د یو خپاره شوي سند پر بنسټ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا په کابل کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستلو په لټه کې ده. د طالبانو ویان وایي د دوی د بهرنیو چارو وزارت د فبرورۍ په میاشت کې د دوحې په غونډه کې د ګډون د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. د ذبیح الله مجاهد په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې به د طالبانو له ادرسه کوم کسان ګډون وکړي. له دې سره هم مهاله د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې نن یې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په دوحه کې د ملګرو ملتونو د یوې رغنده او بریالۍ غونډې د ترسره کېدو په اړه خبرې اترې کړي دي. په ورته مهال د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د دوحې په غونډه کې ناکامي او تکراري سیاسي څیرې نشي کولای د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو استازولي وکړي. په څه کم 3 نورو اونیو کې به دوحه د افغانستان په اړه د تر ټولو مهمې نړیوالې غونډې
کوربه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي غونډه د هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو له ځانګړو استازو سره. د دې غونډې تر ټولو مهمه برخه د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل او د تماس ډلې جوړول دي. ټاکل شوې ده چې دې غونډې ته طالبان هم ولاړ شي. د طالبانو ویاند وایي چې د دوحې په غونډه کې د دوی د ګډون څرنګوالی د بهرنیو چارو وزارت تر څېړنې لاندې دی او تر اوسه څرګنده نه ده چې د طالبانو له ادرسه به کوم کسان دوحې ته ځي. دغې غونډې ته د طالبانو ترڅنګ د ښځو او مدني ټولنو څېرې هم بلل شوي دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي دې غونډې ته باید تکراري او ناکامه سیاسي څېرې ونه بلل شي. چهره‌های تکراری، شکست خورده، تاجرین بازار سیاست، اینجوسالاران و همچنان چهره‌هایی که در آزمون تاریخ در پیشگاه ملت و مردم افغانستان ناکام ماندند به هیچ عنوان نمایندگی از خواستها، آرمانها و دردهای زنان افغانستان و مردم افغانستان نمیتوانند بکنند. طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره خپل مخالفت او نه همکاري اعلان کړې ده. خو له هغې سره هم د نړیوالې ټولنې د غونډې او د ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه پر ځای پاتې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د اندونیزیا او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په دوحه کې د رغنده ناستې د جوړولو په اړه خبرې اترې کړي او د افغانستان د مسئلې په اړه یې د دغې ناستې د جوړېدو د بریا هیله کړې. باید با حضور داشت نمایندگان با صلاحیت مردم، زنان، فعالین مدنی و علل خصوص نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان برگزار شود. در غیر این صورت برآیند این جلسات نه تنها برای مردم و زنان افغانستان غیر قابل قبول می باشد بلکه به تداوم بحران در افغانستان می انجامد. د هیواد اوسیدونکي هم له دې مهمې غونډې څخه تمې لري. د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو، د خلکو د وضعیت بدلون او د هیواد اقتصادی وضعیت ښه کېدل. افغانستان اکنون هم در حال بحران است و به خاطر حل این بحران تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان برای تحقق حاکمیت حقوق بشر و حل این بحران مطابق اصول بین المللی یک ضرورت مبرم است که طالبان نباید با آن مخالفت کند. اگر این نماینده سازمان ملل برای افغانستان تعیین شود و برای بهبود اقتصاد افغانستان و برای در گشای دروازه‌های مکتب افغانستان مؤثر واقع میشه. د دوحې غونډه د فبرورۍ په 13 او 19 نیټه جوړیږي. یو لویدیځي ډیپلوماټ له دې مخکې عامو ته ویلي وو چې د ترکیې، متحده عربي اماراتو، اردن، ایران او جاپان څېرې هم د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره ځانګړي شوي دي. ځانګړی استازی به له افغانستان سره د نړۍ د تعامل اسانولو او د طالبانو په ګډون د ټولو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دنده ولري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر د معلوماتو پر بنسټ له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر 500,000 ته رسیدلی دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو ویره، د ژوند د اسانتیاو نشتوالی او په پاکستان کې د کور په کرایه کولو محدودیتونه له دې هیواده د کډوالو د راستنېدو لاملونه دي. په همدې حال کې د هیواد په لویدیځ کې یو شمېر ایستل شوي یا بیرته راستانه شوي کډوال وایي چې په بد وضعیت کې دي او بې ځایه کېدو یې ژوند له ننګونو سره مخ کړی. د روان کال په جنوري کې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شو، بیرته وویستل شو. سردار محمد اوس د خپلې کورنۍ له 14 غړو سره په هرات کې اوسیږي. وایي له هغې راهیسې چې هیواد ته راستون شوی یوازې د بېوزلۍ او لږې او بې ځایه کېدو ملګری دی. کراچۍ ته تللی وو، په دغه زور باندې راوتلی. یو ځای مې ته اوسه هورې بندي دی، یو څه چینانو کډه مې ته اوسه هورې ده چې هغه ته ماتل دي. دغه نور بیا څه دی راغلي دا و دلته 15-16 کور دی سربرارو بچه سره په دغه یو ځای کې سره شغال. په ورته مهال د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ 50% راستانه شوي له خپلو خپلوانو سره ژوند کوي او پاتې 20% په کرایي کورونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې د افغانستان په لویدیځ او سویل لویدیځ کې د بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 28,000 تنه اعلان کړی دی. د اوچا موندنې ښایي چې په جنوري میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د راغلیو افغانانو شمیر له 500,000 تنو اوښتی او 508,000 تنو ته رسیدلی دی.
د اوچا موندنې ښایي چې په جنوري میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د راغلي افغانانو شمیر له 15,000 اوښتی او 15,000 او 800 تنو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ ډیری دغه کډوال له تورخم، سپین بولدک او غلام خان له لارو څخه هیواد ته داخل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر موندنې ښایي چې راستانه شوي کډوال د افغانستان په 7 زونونو ویشل شوي چې ډیری د افغانستان په ختیځ، سویل او شمال ختیځ کې ځای پر ځای شوي دي. نه یو بل شی ژوند لرو، نه زندگی لرو، بس دغه د خدای هیلې ته پراته یو ورور چې خو لکه دونه شی سکوله پې واخم دغه رهنما والا ته پرون ورغلم هغو هغه ورارۍ 1500 روپۍ راکړې مر سره که موسیې کومک وکړو بیرته بیا درکړم. یوه ګونۍ مې کواله پې اخیستې ده او 4 منه مې لرګی اخیسته. په ورته مهال ایران هم د بې اسناده کډوالو ایستل زیات کړي دي او په دې وروستیو کې د ایران امنیتي چارواکو په جدي توګه له تهران څخه د بې اسناده وګړو د پیژندلو او ویستلو امر صادر کړی دی. په افغانستان کې یو شمېر تقاعد شوي کسان وایي چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې ورته د تقاعد پیسې نه دي ورکړل شوي. تقاعد شوي وګړي وایي همدا یې د عاید سرچینه ده چې اوس ورته نه ورکول کیږي او له مجبورۍ خپل د کور توکي پلورلي. دا په داسې حال کې ده چې د تقاعدینو د معاشونو طرحه د طالبانو له مشر هبت الله اخندزاده سره ده خو تر اوسه یې نه ده تصویب کړې. په ورته مهال د طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د تقاعد شویو کسانو بودیجه له تیرو 2 کلونو راهیسې ساتل شوې او د طالبانو د مشر له حکم وروسته به ورکړل شي. نږدې 15 کاله یې په بادغیس او هرات ولایتونو کې د ښوونکي په توګه دنده او د ځوان نسل پالنه کړې. زرغونه چې 80 کاله عمر لري او د 14 کسیزې کورنۍ یوازینۍ ګټیالی ده اوس د تقاعد تنخوا ته شپې ورځې شمېري. نوموړې چې ښوونکې ووایي 3 کاله کېږي چې تقاعد شوي او له همغې ورځې د ژوند نوی ستړی او سخت بهیر پیل کړی دی. د زرغونې په خبره په کورنۍ کې ماشومان ښځې دي او د کار کولو توان نه لري. که یه جمله معلمین متقاعد شهر ایران نباشم که مدت 25 سال در معرف ایران خدمت کردم، مدت 10 سال به بادغیس و فعلا جمله متقاعدین باشم، مدت 3 سال میشه معاش متقاعدی دریافت نکردم، 13 نفر اعضای فامیل باشه و بسیار مشکلات اقتصادی مواجه می باشه. د تقاعدینو په خبره له تیرو 3 کلونو راهیسې څو ځل د تقاعد ریاست ته خپل غوښتنلیکونه استولي خو په خبره یې کومه رغنده پایله نه ده ورکړې او وایي څوک یې د غږ اورېدو نشته. دا په داسې حال کې ده چې د تقاعد د معاشونو د ورکړې پلان د طالبانو د مشر هیبت الله سره دی او له تیرو 2 کلونو راهیسې تر اوسه نه دی تصویب کړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یاده طرحه به ډېر ژر د دوی د مشر لخوا تایید شي. مجاهد امو سره په خبرو کې ویلي چې د تقاعد شویو کسانو د تیرو 2 کلونو معاشونه ساتل شوي او د طالبانو د مشر له حکم وروسته به متقاعدینو ته ورکړل شي. یکی از کارمندای دولت سابق تقاعدی داره، معاش تقاعدی میریم ما که معاش تقاعدی ولی ما بده دولت برای ما میگه که بودجه نیه. یعنی ما مشکلات زیاد داریم از هر نگاه سرما چون زلزله زده هستیم و نگاه سرما و نگاه مشکلات خیلی زیاده. کار کسبی هم به افغانستان ما نداریم. خپل شیال خپل د یو خو د تک نه اعتماد په کار کې بدلی وځه ته د په مرڅه کوي چې د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په هیواد کې د تقاعد شویو کسانو شمیر څه باندې 140,000 تنو ته رسیږي چې کابو 55,000 یې ښځې دي چې دا مهال د تقاعد معاشونو د نه ورکړې له امله یې ژوند له ستړو سره مل دی. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د فقر او بیکارۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. د خلکو په باور د بېوزلۍ زیاتوالي او د کاري فرصتونو نشتون یې ژوند سخت کړی او دوام یې خطرناک دی. د ځینو په خبره چې طالبان د روان بحران د مدیریت د کابل کولو توان نه لري او د دې حالت دوام به هیواد کې اقتصادي وضعیت لا نور هم خراب کړي. له بېوزلۍ او وزګارۍ د هیوادوالو ترخې کیسې در بدر برو بیا ساشا کاری کجا کار است کرا لوبت روزاش چه شو ورما ها برو نفر کل مار بیکار است روزا چه شو یا لوگ نه پای نمیتونن صبر چه شو
ظاهراً د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي او سیاسي جوړښتونه بدل شوي دي. د ښځو پر وړاندې بندیزونو او د طالبانو سختو دریځونو سره اوس بېوزلۍ او بیکارۍ هم د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. یک روز کار است و یک روز نیست و بیادر مقصد مردم از سرگردان لالهان بیادر پشت یک لقمه نان میگرده تا بالا بیادر هر روز که بیادر کار باشه بیادر این پیسه را بیادر مردم چه رقم خرج کنه و چه رقم بخوره و بیادر هر روز بیادر این حالات است از مردم. د طالبانو د سختو سیاستونو تر چتر لاندې د روزګارۍ ترخی خاطرې همدې ځای کې نه خلاصېږي، بلکې د دوی د تنگ او تیاره ژوند نورې قصې هم شته. خانه کرایه است دیگه، نمی بروی نمی غلطه کستیم نمی روزی کار کنیم 20 روپیه کار نکنیم هم تا خالی میخیزیم میریم به خانه. د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې او د طالبانو تر سیوري لاندې د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله داسې کورنۍ شته چې له لوږې سره شپې سبا کوي. ما همینجا بند ماندیم، حالا کرای موتر هم پیدا نمیکنیم بریم به خانه. 8 نفر ناخور داریم، یعنی میتون بند ماندیم اکادمی شاه دیگه. دولت مهربان است، باید مهربانی کنه، کمک کنه به مردم کار پیدا کنه. حالا نان هم خو نه تا خیر است. په څه باندې 2 کلونو کې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ ګراف لوړ شوی دی. سربیره پر دې د کار له څرخ نه د سلګونو زرو میرمنو لرې کولو د ډېری کورنیو اقتصادي ننګونې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ له 29 میلیونو ډېر افغانان نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري چې په میلیونه یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې حتی ملګرو ملتونه یې د مړینې د احتمال خبرداری هم ورکړی دی. څو لاند اقتصادي خبرونه هم درته لرو. د سویس فدرالي شورا د افغانستان د وجهي صندوق د بورډ له غړو سره د امتیاز او خوندیتوب تړون لاسلیک کړ. د هوکړلیک پر بنسټ د دغه صندوق اداري پلاوی کولی شي د انرژۍ د وارداتو او د افغانستان د اقتصادي ثبات په برخه کې پیسې ځانګړې کړي. په هوکړلیک کې راغلي چې که دغه صندوق اداري پلاوی د طالبانو تر ادارې لاندې مالي مرستې مرکزي بانک ته ولېږدوي، نو دغه بانک کولی شي د پیسو وینځلو او د ترهګرۍ د تعمیل د مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. جاپان له افغانستان سره د 14.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په خبرپاڼه کې راغلي چې تمه ده د جاپان له دې مرستې سره به په افغانستان کې نږدې 630,000 اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وشي او همدارنګه به د 42,000 میندو او ماشومانو په خوارځواکۍ اخته کسانو درملنه وشي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمور پر بنسټ په تیرو 3 کلونو کې د جاپان د مرستو اندازه 3 میلیونه ډالر ته رسیږي. په قزاقستان کې د پاکستان سفیر وایي د افغانستان د اورګاډي پټلۍ پراختیا له قزاقستان سره د پاکستان د سوداګرۍ په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. دغه پاکستاني ډیپلوماټ د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې ستونزې د دواړو هیوادونو د نښلولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ ګڼي او په دې باور دی چې د افغانستان ترانس پټلۍ د پروژې عملي کېدل د قزاقستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر سوداګرۍ ښه اغیزه کولی شي. د افغانستان د ترانسپورت اورګاډي پټلۍ له ازبکستان څخه پیل او له افغانستان څخه تر تېرېدو وروسته پاکستان ته رسیږي. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 3.10 افغانۍ، یو یورو 9.19 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.50 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 824 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 19.88 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 251 افغانۍ. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په دوام کې اسرائیلي ځواکونو د جمعې په سهار د رفح پولې ته نږدې د غزې وروستۍ برخه چې د پناه اخیستو وروستی ځای بلل کېږي په نښه کړ. دا برید په داسې حال کې شوی چې د غزې 2.3 میلیونه نفوس له نیمایي ډېر سرګردانه شوي او د رفح پولې ته نږدې تللي دي. بې ځایه شوي وایي چې اوس په غزه کې د پناه اخیستو لپاره هیڅ ځای نه دی پاتې.
په غزه کې د جګړې لمن د هرې ورځې په تېرېدو پراخیږي. دا ځل د دغه ښار پر سویلي سیمو د اسرایلي پوځیانو بریدونه دومره زیات شوي چې د رفح په پوله کې یې بې ځایه شوي، وایي چې د پناه اخیستو لپاره هېڅ ځای نه دی ورپاتې. دغه اوسیدونکي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي وایي تر ټولو لومړنیو اسانتیاوو ته یې هم لاسرسی محدود دی. زه د دې وضعیت لپاره چې ورسره مخامخ یو ژاړم. موږ ان نشو کولی له خپلو خپلوانو سره اړیکه ونیسو او د هغوی د وضعیت په اړه پوه شو. خدای زموږ لپاره کافي دی او هغه زموږ غوره ملاتړی دی. له بله پلوه د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د غزې په روغتونونو کې د میندو د جنین د سقط شمیره 300 برابره لوړه شوې ده. دغه وزارت وایي په غزه کې د 80,000 امیدوارو میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. موږ له شمال څخه هغه پوستې ته چې له سویل څخه د تیریدو لپاره جوړه شوې وه پیاده روان شو. دا یو ډیر اوږد او ستړی کوونکی سفر و ځکه چې زه امیندواره وم او مخکې مې پخه عملیات کړې وه، خو د ویرې له امله مې نشوای کولی چې ودرېږم. ما خپلې خونریزي ته پاملرنه ونه کړه. کله چې د پولیسو مرکز ته ورسېدم د ویرې احساس مې وکړ. هلته ډیر خلک تړل شوي وو او بربند وو چې بندیان شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر مرستندوی هیوادونه په غزه کې د ملګرو ملتونو له دفتر سره خپلې مرستې بندي کړي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې د غزې په جګړه کې د تلفاتو شمیر له 20,000 څخه اوښتی دی. د اسرایلو د تلفاتو شمیر په دې جګړه کې 1,200 تنو ته ورسید. او د لوبو په نړۍ کې د افغانستان د ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ له سریلانکا سره لوبه وکړه. د دغې لوبې په لومړۍ نیمایي کې افغانستان د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 198 منډې جوړې کړې، خو د دغې لوبې په دویمه نیمایي کې سریلانکا 80 منډې جوړې کړې او په دویمه نیمایي کې د دې لوبډلې کوم لوبغاړی له میدانه ونه ویستل شو. خو افغانستان به د دغې لوبې په دویمه ورځ سبا د 118 منډو په توپیر له سریلانکا سره لوبه کوي. د هیواد په ختیځ کې د والیبال سیالۍ د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د دې ولایت د 40 لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ د جمعې په ورځ د قلغو او حکیم آباد لوبډلو له یو بل سره لوبه وکړه او مساوي پای ته ورسېده. ویل کېږي چې دغه سیالۍ به د 2 میاشتې دوام وکړي. والیبال د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په پرتله د هیواد په ختیځ کې ډېره پخوانۍ مخینه او ګڼ مینوال لري. بلخوا د سمنګان ولایت د بیلابیلو سیمو د 8 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د قامت بلندان ټیم لومړی مقام وګټه. دغه سیالۍ چې له 10 ورځو راهیسې روانې دي په همدې وروستۍ لوبه کې قامت بلندان لوبډلې عقاب ته ماتې ورکړه. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. خو له تاسو غواړم چې د لا ډېرو تازه او کره خبرونو لپاره د آمو ټلویزیون ویبپاڼې amو.tv ته ورشئ او تل د آمو ټلویزیون خبرونه در سره وګورئ. موږ تل هڅه کوو چې تاسو ته تازه خبرونه او تازه جزئیات در وړاندې کړو. مننه. ښه شپه.